سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ سي. افغانستان متحده عربي امارات ترمنځ د 3 شلوريزو لومړۍ لوبه کې افغانستان متحده عربي امارات ته په 2 منډو په توپیر سره ماتې ورکړله. ټولو افغانانو ته دې سترې بریا مبارکي وایم. په دغه لوبه کې متحده عربي اماراتو د لوبې ټاس وګټي. افغانستان ته د توپوهنې بلنه ورکړله. افغانستان د درو لوبغاړو په سوځېدو سره 204 منډې جوړې کړلې. د افغانستان لپاره په ایلیس توپوهونکي رحمان الله ګربز په 50 توپونو باندې 100 منډې جوړې کړلې چې دی په شلوريزو لوبو کې لومړی سلیزه وه، او دا رقم ابراهیم ځدران بیا په 43 توپونو باندې نه 50 منډې جوړې کړلې، ترڅنګ یې عظمت الله عمرزي 19 منډې جوړې کړلې. په دغه لوبه کې د اماراتو لوبډلې ډېره خرابه ناکامه توپ اچونه وکړله، ونه توانېدله چې د افغان بیټسمېنان یې د ډېرو منډو سره وګرځوي. افغان بیټسمېنانو بیا د شپږیزو باران پرې جوړ کړی و. د اماراتو لوبډلې په ګټه په توپ اچونه کې محمد جواد الله، جنید صدیقي، آریان خان، فضل خان یوه وکټه واخیستل. نور لوبغاړي ونه توانېدله چې د افغانستان پر وړاندې د وکټې واخلي. د افغانستان لوبډلې په توپ اچونه کې ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه هم ترسره کړله. د افغانستان لوبډلې په ګټه په ځلعک فاروقي 2 لوبغاړي وسوځول، نوین الک او قیس احمد یو لوبغاړي وسوځوي. دغه سیالۍ د متحده عربي اماراتو په کوربهتوب په شارجه کرکټ لوبغاړي کې ترسره کیږي. په دغه لوبه کې د ابراهیم ځدران په لوبډلمشرۍ باندې د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز، حضرت الله ځاځی، عظمت الله عمرزی، محمد نبي عیسی خیل، نجیب الله ځدران، کریم جنت، قیس احمد، نور احمد لکنوال او نوین الک فضلحق فاروقي غوره شوي وو. تر دې وړاندې افغان لوبډلې په 2 تمریناتي لوبو کې هم متحده عربي اماراتو ته ماته ورکړله. د افغانستان کرکټ بورډ تېره ورځ د متحده عربي اماراتو د 3 شلوريزو لوبو لپاره خپل سکواډ اعلان کړی. که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما مو فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.